جی بالکل په دغه وخت کې په پاک افغان لویه لار چې کومه منډي دلته موجود و په دغه کې ولاړ یو او د افغانستان نه به اکثر وختونو کې دغه ګډان راتلل نو دلته به ریټ تقریبا چې 15,000 روپۍ د پېښور یا د پنجاب نه راوړلو ګډان نه ارزان و خو چونکې دغه ګډان رانغلل نو دلته د پنجاب او د پېښور نه کوم ګډان چې رادرومي هغه هم په ګرانه بیه باندې خرڅوي او دا ځکه چې د افغانستان نه ګډان رانغله دلته خلک پریشان دي دلته زموږ سره ملګری ولاړ دی هغه نه تپوس کوو چې څه وجه ده څومره ارزان ګډان مخکې خرڅېدل او اوس د ګراني څه له مننه خلیل جبران مخکې خو به پېښور نه هم خلک راتلل په دا تمه به راتلل چې د افغانستان ګډان رادرومي او لنډي کوتل منډیه کې انتهایي ارزان دي اوس په پاک افغان پوله په تورخم پوله باندې چې ګډانو ته اجازات میلاو نه شو نو پېښوري چې کوم بیپاریان دي هغوی ته دا موقع میلاو شوه چې دوی منماني وکړي دوی خپل ریټونه وخیجوي نو 15,000 روپۍ په یو پسه کې فرق دی او خلک نشي کولی چې قربانۍ ځناور واخلي بالکل تاسو د هجرت علي صاحب خبرې واورېدې یقینا چې دلته دغه ګډان به انتهایي زیات ارزان و په دغه سلسله کې احتجاجي مظاهرې وشوې روډونه بلاک شول خو بیا هم دغه فیصله منځته رانغله په دغه سلسله کې د افغانستان ته 9 کسه جرګه تللې وه نو د هغه طرفه 15,000 ګډان هم ورته بطور ګفټ ورکړی شوي خو چونکې هغه رانغله دلته د کوارنټین مسله ورته پیدا شوه نو دا خلک انتهایي زیات پریشان دي او دلته ګډان چې کوم دی بالکل دغه بیپاریان منماني کوي او د خپل مرزه ریټونه دلته چلیږي جی